د ورور سوال کړی دی وي د جمعې خطبه کېږي او کله یو عالم ډېرې علمي فایدې بیانوي دا فایدې سړی ځان سره په هغه ټیم لیکلی شي چېرې زما نه ګډې وډې نه شي یا یېرې رانه نه شي جواب د دې مسلې هغه دا چې نه دي روا ده چې دی په دغه ټیم کې لیکلو کې نقصان به یې کې دا دی چې یو خو دی په لیکلو کې مصروفه شو نو د خطبې نه مصروفه شو ځکه ته چې خبره لیکیم کومه چې نوټ کې او بیا په هغې پسې بله ویلې کېږي نو هغه پوره بیا ته وانه اوري بل نقصان په دې کې دا دی چې د خوا او شا دا خلک هم تا سره مصروف وي ځکه د یو نیم سړي دا کاري بیا خصوصا زموږ پښتنو کې دا عادت ډېر دی اوس که ته لیکل کوې که نه نو درې څلور به ته داسې ګورې نو هغه هم هغو باندې خطبه ګډوډه شو اوس که عام علمي درس کې وکړي زه بیا به سړی وایي چې زه دلته توجه داسې لازم نه رسېږي چې خطبه کېده نو دا به روانه وي په خپله به هم مصروفه کېږي نور هم مصروفه کوي او حدیث کې راځي چې ملګري ته تر جمعې پورې دا نه شي ویلی چې انصت خطبې په دوران کې که دې ووایي نو ته لغوه کار وکړو پالتو کار دې وکړو نو طریقه د دې دا دی چې یو سړی دا ریکارډ کولی شي د جمعې خطبه ریکارډ کړه که نه موبایل په ریکارډینګ باندې ولګو دا اول نه اوس خو الله اسانتیا پیدا کړې کور ته چې لاړې هغه علمي فواید چې ته یې نوټ کول غواړي ځان سره یې نوټ کړه نو حال یې شتي الحمدلله